څنګه کولی شو خپل موبایل کې د IPL چې اوس شروع دی د هندوستان مشهور او غوره لیګ ټولې لوبې خپل موبایل کې لایف وګورو په ډېر کم انټرنیټ سره. یعنې انټرنیټ بالکل ماسې چې انټرنیټ آن وي او دا به کار کوي. ټول طریقه درته په دغه ویډیو کې ښیم. زه یم ستاسو ورور احمد الله همت پښتو ټکنیکل یوټیوب چینل څخه. زه په ویډیو پیل کوو. د دې لپاره تاسو د یو اپلیکیشن ضرورت دی. تاسو هغه اپلیکیشن خپل د پلی سټور څخه را ډاونلوډوئ. که چا د پلی سټور نه وي جوړ، ما خپل ویډیو په یوټیوب چینل درته پورته کړې ده، هغه ویډیو وګورئ، خپل د پلی سټور اکاونټ جوړ کړئ. پلی سټور چې مو کله را خلاص کړئ، دلته راځو په سرچ کې یو اپلیکیشن ورته سرچ کوو چې هغه اپلیکیشن نوم دی IPL. کله چې مو IPL پیدا کړئ، دا نوم سرچ کوو، دغه اپلیکیشن دی ګورئ، دغه اپلیکیشن دی خاص IPL په نامه دی. ما انسټال کړی دی. تاسې به د ځان سره دغه اپلیکیشن د ځان سره انسټال کړئ او دغه اپلیکیشن به اوپن کړئ، خلاص به کړئ. ما ته اپډیټ راغلی دی، زه نه غواړم چې اپډیټ یې کړم. کله چې مو دغه اپلیکیشن را خلاص کړئ، په دې کې د اکاونټ جوړول هېڅ نه غواړي، ډېر وسا دی. دا اپلیکیشن به اوپن کړو، خلاص به کړو. دا اپلیکیشن په داسې انټرفیس کې را خلاص شي. هره لوبه لایف د ټوله IPL مکمل معلومات ټوله په دغه اپلیکیشن کې شته. یعنې چې څو لوبې سوي دي دلته پر تاسې پر سکرین باندې هم نوټیفیکیشن درکوي. هر څه معلومات په دغه لوبه په دغه اپلیکیشن کې شته. لکه اوس چې هم دغه یوه لوبه شروع ده، تاسې کتلی شئ دغه لوبه اوس هم جریان لري، شروع ده. دغه لوبه هم دلته موږ تاسې لایف کتلی شو. 12مه لوبه ده، دا د هغه روان IPL 12م میچ دی. دبره داسې خلاص کړو، ګورئ ټوله معلومات په دې کې شته. په دغه اپلیکیشن کې تاسو دغه IPL چې هر څه معلومات وغواړئ دلته شته. زه به دلته تاسو ته واضح تشریح کړم. لکه دلته میچ لیکلی دي، دلته ویډیو لیکلی دي، دلته آل ټایمز لیکلی دي، دلته موډ یې لیکلی. یعنې دغه موږ باندې چې کله کلیک کړو، دلته هم د دې زیات معلومات شته. خو دغه لوبډلې دي چې کومې لوبډلې څو پوینټ لري، کومه لوبډله مخته ده، هغه درته ښیي. او دغه ویډیو باندې چې کلیک وکړو، دلته د IPL هغه ویډیوګانې دي، جالبې صحنې دي او لوبې دي، هغه دلته کتلی شو. او دلته که راسو پر میچ ورته کلیک وکړو، میچ باندې دلته هم تاسو ته لوبې درښیي چې سبا به کومه لوبه کېږي، پر څو بجو به کېږي، څونه وخت ورته پاتې دی. یعنې سبا لوبې ته څومره وخت پاتې دی، او اوس چې کومه لوبه شروع ده هغه هم تاسې وینئ. دلته پر هوم صفحې چې ورته کلیک وکړو، دلته نو موږ تاسو ته هغه معلومات په لاس راکوي. دلته که چیرې موږ تاسې ورته پر پلی باندې کلیک وکړو، پلی، دلته به دغه لوبه په آنلاین ډول موږ تاسې وکولی شو چې وګورو. ټول لوبه په آنلاین ډول دلته موږ تاسو ته پر سکرین باندې معلومیږي. لکه اوس دغه لوبه ده، شروع ده، جریان لري. Krish Raghuvanshi came from Delhi to make Mumbai his home. ګورئ هر لوبه ملګرو تاسې داسې لایف په دې کې کتلی شئ. د هرې لوبې ژوندی بهیر تاسې کتلی شئ. لکه اوس چې دغه لوبه شروع ده، کیک آر او د انډیز ترمنځ، د ممبئی انډیز ترمنځ دغه لوبې شروع ده. نو دا ویډیو که مې ویډیو خوښ شوي، ویډیو لایک، چینل سبسکرایب کړئ او داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سره مننه.